بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا خطول ستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ایمان د پلوشو د خبرونې خوبو مینوالو قدرمنو اورېدونکو، دا د ایمان د پلوشو خبرونه ده چې تاسو پکې د حدیثو درس اورئ د کتاب ریاض الصالحین څخه، او د درس په دې سلسله کې موږ تقریبا د 23 باب 15 حدیث لوستلي. نن به د دې باب 6 حدیث اخلو. بابو ملاطفة الیتیم والبنات، په یتیمانو، کمزورو، بېوزلو او جنکو زنانو باندې ترحم کول، په هغوی باندې شفقت کول، د هغوی سره صلې رحمي کول. دغه بابو راځو د دغه باب 6 حدیث لولو، د هغې ژباړه او اړوند شرحه په دې هیله چې خپرونه را سره واورئ تر پایه او د فائدې وړ مو وګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه. د تیر په څیر دا حدیث هم د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی. فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې هغه فرمایلی الساعي على الأرملة، هغه کوشش کوونکی او کفالت کوونکی د کونډو، هغه څوک چې د کونډو رونډو او د یتیمانو بېوزلانو د حقوقو دپاره او د هغوی د کفالت دپاره منډې ترړې وی، دارنګې د والمسکین او دارنګې د مسکینانو د فقراو په حق کې. وی د دې مثال په شان د هغه مجاهد دی، کل مجاهدی فی سبیل الله، چې د الله په لاره کې جهاد کوي، یعنی دی د هغوی سره په جهاد کې برابر دی. چې مجاهد د الله دپاره جهاد ته وتی او بل مسلمان د هغوی د زنانو، د یتیمانو، د کونډو، د شهیدانو د بچو کفاله کوي، نو دا د دغه مجاهد سره په ثواب کې بالکل برابر دی. او ابو هريره رضی الله عنه واحسبه قال، او زما دا خیال و چې نبی سلم داسې ویل وکالقائم الذي لا يفطر، دا د هغه چا سره برابر دی چې ټوله شپه او ورځ دی په عبادت باندې ولاړ او دا پکې دمه نه کوي. یعنی هغه څوک چې د کونډو، یتیمانو، مسکینانو پرورش کوي، د هغوی سره ښېګړه کوي، د هغوی د حقوقو پوښتنه کوي او د هغوی سره همدردي کوي، وی د دې ثواب د هغه مجاهد سره برابر دی چې په سنګر کې او دارنګې د هغې سړي سره چې ټوله شپه د الله ته په زارۍ ولاړې او دمه پکې نه کوي، دغې سړي په شانې ثواب دته رسېږي. او دارنګې وکالصائم الذي لا يفطر، د هغه روجهدار سره دی برابر دی چې ټول عمر روجه نیسي او دا روجه نه ماتوي. یعنی دومره لوړ اجر او لوی ثواب الله جل شانه هغه چاته ورکوي چې هغه د مسکینانو، یتیمانو او دارنګې د شهداو، د کونډو خیال ساتي او د هغوی د بچو، د یتیمانو خیال ساتي، په هغوی شفقت کوي، د هغوی د حال احوال پوښتنه کوي، د هغوی سره مرسته کوي. دا او حدیث او تاسو ژباړه واورئ، صحیح حدیث د امام بخاري او مسلم دواړو روایت کړی. امام بخاري دا حدیث په بابو کتاب النفقات کې بعض فضل النفقه علی الاهل په 15353 نمبر باندې، امام مسلم په کتاب الزهد والرقائق کې په 2902 نمبر باندې راخسته. صحیح حدیث دی او د ابو هريره عنه روایت تاسو واورید. موضوع د حدیث لنډ شرح ته د حدیث په ژباړه کې قدرمنو اوریدونکو تاسو واورید کوم چې امام ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی په باب الرفق علی بالیتام والمستضعفین والفقراء او داسې نور. دیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هغه څوک د کونډو، یتیمانو، بېوزلانو حال احوال فرسي، د هغوی سره مرسته او تعاون کوي یا نور خلک د هغې مرستې ته راجلبوي او هغوی ته دعوت ورکوي، د دې انسان
اجر او ثواب د هغې مجاهد برابر دی چې د الله په لاره کې د خپل مال او سر نه تیر شوی دی او سنګر کې پروت دی. دارنګې د دې انسان ثواب د هغې منځګزار او عبادت کوونکي انسان سره برابر دی چې ټوله شپه او ورځ دی عبادت کوي او دی به کې دمه نه کوي او د الله په بندګۍ باندې او په نفلونو باندې مصروف وي. دارنګې د دغه انسان ثواب او اجر د هغې روژهدار سره برابر دی چې ټول عمر دی روژې او روژه نه ماتوي. سبحان الله، څومره لوی اجر الله جل شانه په دې کار کې ایښی دی چې څوک د یتیمانو د کونډو د بېوزلانو حال احوال پرسي. د دې په مقابل کې موږ او تاسو کوشش دا شروع کړی چې په یتیم سره ظلم وکړو، د هغې پټې ځان ته په څه طریقه باندې حواله کړو، کونډه څنګه وځورو او د هغې نه څنګه حقوق هغه ضبط کړو. نو هغه قوم به څنګه کامیاب شي چې الله جل شانه او د الله پیغمبر د کونډې او یتیم او د بېوزلانو سره د همدردۍ حکم کوي او موږ او تاسو سره ظلم زیاتی کوو، د هغوی مال اولاد او دارنګې د هغې حقوق دې ضبط کوو. ارامل چاته ویلی شي؟ والارمله د حدیث کې والارمله و ارامل هغه کورنیو ته او هغه زنانو ته ویلی شي چې د هغوی د کور څوک سرپرست نه وي، نران وي او که زنانه وي، خو چې د کور سرپرست نه وي او دوی ماشومان یې کمزوري وي او مساکین. خو تاسو پېژنئ چې فقراو ته وایي، خاص کر هغه مسکینان چې د هغوی څوک سرپرست نه وي، د ګټې وټې څوک یې نه وي، نه د څوک داسې وي چې څه کسب او مزدوري وکړي. نو هغه څوک چې د داسې انسانانو پسې ګرځي، د هغوی دپاره مرستې جلبوي، پخپله د هغوی سره مرسته کوي، نو دغه انسان چې دا د مجاهدو سره، دارنګې د هغه عبادت کوونکو سره چې په بیت الله کې ولاړ او عبادت کوي، دارنګې هغه څوک چې ټول عمر روژه نیسي او به روژه نه ماتوي، د دغې خلکو سره بالکل په ثواب کې برابر دی. نو په دې حدیث کې دلیل له قدرمنو اورېدونکو په جهالت او ناپوهي د هغې خلکو باندې، د هغې شتمنو خلکو باندې چې مال دولت ورسره دی، دا خپل مال کله یو ځای ته لیږي او کله بل ځای ته لیږي او بیا خلکو له پارټۍ کوي او ډوډۍ کوي او یا یې په یو نوم باندې یو ځای ته لیږي، پلاني سره دومره مرسته وکړله. او دغه شان یتیمان، مسکینان، بیچارهګان د ده په کلي ګاونډ کې، د ده په خپلوانو کې موجود دي او د هغوی خیال نه ساتي. باید زمونږ د ملک، د علاقې، د کلي، د ولایت، ښار مالداره خلک، هغه څوک چې هغه وس او توان لري، په خپل شاوخوا ګاونډ کې په خپل خپلوانو کې داسې خلک وګوري چې کونډې وي، یتیمان وي، یا داسې سړی وي چې شاته پسې ډېر خاندان وي، بچي زیات وي او د هغه کاروبار کم وي، هغه وس نه کوي، د داسې خلکو لاسنیوی وکړي، د هغوی سره تعاون او مرسته وکړي. او خاص کر په دې کې بیا دینداره خلک، ځکه دوی زموږ او ستاسو انفاق ته محتاج دي، دوی پاملرنې ته محتاج دي. او زموږ ډېر وطنوال، ډېر مسلمانان وروڼه ګوري بار ملکونو ته د داسې انجوګانو او داسې خلکو سره مرسته کوي چې هغه د هغوی حقوق حقدارو ته نه رسوي، صرف د نوم دپاره، یا نور ملکونو ته لګوي، د هغوی سره مرستې کوي. د دوی دا خیال ده چې دا موږ ښه کار کوو. اصل کې ښه کار دا دی قدرمنو اورېدونکو چې څومره لوی ثواب الله ورکوي. دا چې یو ځای بل ځای ته د یوې مؤسسې او بل مؤسسو سره دوی سره مرستې کوي، دا یو خطا ګمان دی، بلکې په خپل کور کې، په خپل خپلوانو باندې، په خپل کلیوالو باندې، په خپل علاقې او د خپل ولایت خلکو باندې، په دې باندې خرچه کول، په دې کې د کونډو، یتیمانو او د مسکینانو خیال ساتل او لټون کول، دا په مسلمان باندې لازم دی باید چې د دې خیال وساتو. زه دا وایم که زمونږ د جلال آباد د ښار چې کوم مالداره خلک دي په صحیح اسلامي طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې خپل زکات تقسیم کړي، د جلال آباد ښار کې به تاسو غریب وینئ نه. د خپل کلي علاقې د خلکو چې وګورئ چې یو سړی مسکین دی، هغې له دې خپل زکات نیمه برخه ورکړي، هغه مالداره کېږي او ته ځان له کاروبار کوه، بیا دې بل له دغه شانې انشاءالله چې دا ټول خلک په خپل کارونو باندې هغه مصروف وي او بیا به چاته لاس نیول نه وي. همدارنګې قدرمنو اورېدونکو دې حدیث کې دا هم دی، په هغې خلکو هم رد دی چې ځینې خلک زموږ او ستاسو د معاشرې نه هغه راوځي د چکرو دپاره یا د دین په نوم باندې، دی زموږ ملک نه ځي بل نور ملکونو ته ځي، یا د دعوت په نوم باندې د میاشت 2 میاشتو دپاره، 3 میاشتو د بتال لپاره، 4 میاشتو دپاره، او د دوی دا خیال دی چې دا موږ ښه کار کوو، موږ د دین کار کوو. نو دا یو خطا ګمان دی. د دې په ځای چې دا دومره پیسې خرج کړي، دا پیسې دا دې په خپل کلي کې پاتې شي، خپل اولاد دې تربیه کړي، خپل ګاونډیانو دغه پیسې دې په خپلو دوستانو، ملګرو، خپلوانو ولګوي چې هغوی دین طرف ته راوګرځي، په نورو ښځو باندې، دارنګې په خپلو بیبیانو کوشش دې وکړي چې خپل کور اصلاح شي، دارنګې دغه پیسې دې په دې ولګوي چې ګاونډیان اصلاح شي. دا ډېر غوره دی دی نه چې دا ځي نور ملکونو ته او د نورو خلکو دپاره ځي. څه کوو چې موږ خلکو ته د دین دعوت کوو او خپل اهل یې پرېښی دی، خپل بچي یې پرېښی دي چې دا ډېر حقدار دي د دعوت، ډېر حقدار دي د دین، نورو ته نصیحت کوي، خپل بچي، خپل اولاد، خپل ګاونډیان، د خپل د کلي خلک، خپل د ماحول خلک چې دي هغه دین ته ضرورت لري. زموږ ځوانان چې کوم دی په غلطو لار روان شوي دي،
کور کې سرپرست نشته دی روان دی د نورو خلکو د هدایت دپاره نورو دپاره دعوت دپاره نصیحت دپاره خپل اهل او بچی په غلطو باندې سر شوي دي او قرآن کې هم الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین الله پیغمبر ته د دعوت اصول او طریقه ورښیي ویسوی وانذر عشیرتک الاقربین اول د خپل خپلوان د خپل خاندان نه کوشش وکړه دا دومره وخت چې ته بار لګې د نورو کلو ته ځې د نورو ملکونو ته ځې د نورو ولایتونو ته ځې دا خپل کور په خپل کلي کې دا مصرف کا دغه پیسې راواخله د خپل کلي او ګاونډي یتیم خپلوان زنانو ته هلته پروګرام جوړ کړه د دین د دعوت د اصلاح او دا چې ځینې ملګري د یوې ورځ 2 ورځو 3 ورځو دپاره 4 ورځو دپاره ځي بیرته خپل کور ته راګرځي نو انشاءالله په دې کې به ضرر نه وي ځکه چې بس لنډ ځي او د خپلو بچو د خپل خاندان د خپلو بوبیانو د دې د حالاتو نه هم خبرېږي نو دې کې ضرر نشته خو د 3 او 4 ورځو نه زیات نو دا یو صحیح کار نه دی دا خطا کار دی بلکې هغه خلک چې 4 میاشتې 6 میاشتې د کال لپاره د خپل کلي خپل بچي پرېږدي او دارنګې خپل خپلوان پرېږدي او نورو پسې ګرځي نو دا اصل کې د دوی خیال بدای چې موږ د دین کار کوو دا خطا باندې دي او د زمانې بادونه او عواصف په دې طریقه دي چې د دې خلکو اولاد او بچي ورونه او ریرونه دا یې په ټولې بیابان پرېښي دي د دوی سرپرست نه وي نو په ځای د دې چې د نورو خلکو دپاره خیرخوا جوړ شي خپل بچي دې خرابېږي په کار دا ده چې د خپل کور نه د اصلاح کوشش او دې ته ویلی شي فقه په دین دې ته وایي پوهه عقلمندي عاقل سړی هغه څوک دی چې د قرآن و سنت په نصوصو باندې پوه شي نبی صلی الله علیه وسلم وایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین فقیه چاته ویلی شي الله چې د څوک وغواړي الله په دین کې پوهه ورکړي هغه دی چې هغه ضرورتونه پیژني او دا شانې د هغې دپاره بیا د هغې حساب کوي د هغې بندوبست نیسي هغه په دې پوهېږي چې زه خپل کور ته څنګه راشم زه د خپل کور اصلاح څنګه وکړم زه خپل ورور څنګه اصلاح کړم زه خپله مور څنګه اصلاح کړم خپل ورندار خپل بچي او قرآن کې الله وایي خو انفسکم واهلیکم نارا مسلمانه تا باندې د بل چا غم نشته دی هغه رستنۍ خبره ده اول خپل ځان او خپل اهل خپل بچي خپل خپلوان دا د اور نه بچ کړه د دوی اصلاح وکړه نو عزتمندو باید موږ او تاسو د قرآن او د سنت متبع شو د هغې د نصوص سره سم وچلیږو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک مطالعه کو نبی صلی الله علیه وسلم چېرته دعوت دپاره په دومره لوی سفر باندې نه دی تللی چې کور اهل او عیال یې پرېښی وي او دا کېږي د ټولو نه ډېر اهم ضرورت چې دی جهاد دی هغې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم تللی دی خو هغه هم د 10 او د 10 یا د 18 ورځو نه زیات نه دا د دې باب 8 حدیث راځو 9 حدیث اخلو بسم الله الرحمن الرحیم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ده هم یو صحیح حدیث دی د دې باب وم حدیث دی دا هم د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها و بدترین خیرات او بدترین طعام د ټولو نه خراب او ګنده خیرات هغه دی او ولیمه خاص کر هغه خیرات چې د واده ډوډۍ وي چې دا یو عامه ډوډۍ و بدترین خیرات هغه دی چې د دې نه چې څوک ورته راځي څوک یې مستحق مسکین یتیم فقیر هغه ته منع کوي هغه ته وایي چې تا سره کارت نشته ته مه راځه ویدعا الیها من یاباها او هغه څوکو ته را دعوت کوي چې هغه ته انکار کوي هغه ما سره وخت نشته چې ستا د دعوت د قبلولو نو د الله حبیب وایي بدترین طعام د ټولو نه ناکاره خیرات هغه خیرات دی چې یتیم مسکین فقیر چې څوک مستحق دی هغه ته منع کیږي هغه ته شړل کیږي او اغنیا مالدار خلکو ته دعوت کیږي چې د هغوی ته ضرورت نشته بلکې هغوی ته انکار کوي یاره نشم قبلولی او دا مسلمانان په دې نه دي خبر سره دی نه چې څوک دعوت شو دغه دعوت قبلول چې سړي ضرورت نه وي واجب دی ومن لم یجب دعوت او چې څوک چې د چا دعوت د ولیمې او د خاص کر د واده چې شرعي نقصان پکې نه وي او دعوت قبول نه کی نو فقد عصى الله ورسوله د الله او د رسول مخالفت وکړو ځکه باید دعوت قبول کړي شي صحیح حدیث امام مسلم روایت کړی دی په کتاب النکاح کې باب استحباب التزویج په شوال حدیث رقم دی 1422 په بل روایت کې د دې حدیث سره یو شان حدیث د ابو هريره عنه بل روایت شوی دی هغه کې فرمای
بئس الطعام طعام الولیمه، بدترین طعام ناکاره طعام خوراک او خیرات هغه ولیمه ده چې هغې ته اغنیا را دعوت کېږي و یترک الفقراء او مساکین هغه پرېښودلی کېږي. څنګ کې خوا کې به یتیمان مسکینان بیچارهګان بېوزلان موجود وي، هغې ته د خیرات او د ولیمې دعوت نه ورکوي، خو د نوم او نشان دپاره او د ځان ښودنې دپاره خانان نوابان او ملکان او اغنیا خلکو ته راغوښتلی کېږي. نو د الله حبیب دا ډېر ناکاره طعام او ناکاره ډوډۍ ده، ناکاره خیرات دی. راځو د دې حدیث شرح ته. امام نووي رحمه الله دا حدیث په جمله کې چې د ابو هریره رضی الله عنه روایت شوی دی، دا حدیث یې را روایت کړی چې بدترین طعام د ولیمې او خاص کر د واده ډوډۍ یا هغه طعام چې خلکو ته دعوت کېږي، یو خو خاص د چا دپاره یو خصوصي پروګرام نو هغه بېله خبره ده چې عام خیرات او دوی به کې بیا په دغه عام خیرات کې خاص خلک رابلي او مسکینان فقیران بېوزلان دا د شړي. نو پیغمبر وایي دا بدترین طعام دی، بدترین واده دی، ناکاره واده دی، هغه چې د هغې نه غریبان منع کولی شي او مالدار او سرمایداره خلکو ته را دعوه کولی شي. او سره دې نه وایي چې هغه خلک د دوی دعوت نه قبلوي، نو د هغې متعلق هم خبره کړله هغه څوک چې دعوت شي او بیا دعوت بغیر د عذره نه قبلوي، نو دا د الله او د رسول مخالف دی. دلته د حدیث کې دا احتمال هم شته چې دلته مراد د ولیمې نه ولیمه د عرس د واده خیرات دی مراد کړی شي، او دا احتمال هم شته چې عام خیرات وي، عام خو چې خلکو ته را دعوت کېږي، اجتماعي خیرات یتیمان مسکینان ته شړل کېږي چې هر خیرات نو دغه ناکاره خیرات دی. بیا د حدیث په خپله دا خیرات تشریح کړی دی. ګورئ بدترین طعام شرترین طعام هغه دی چې هغه څوک ته را دعوت کولی شي چې هغه ته انکار کوي، من هغه نه راځي، هغه نه خوښوي چې خیراتونه له ځینو، او هغه څوک چې منع کوي چې هغه بیچاره ورته راځي د هغه ته ضرورت دی، یعنې غنیانو ته دعوت کوي د هغو ته ضرورت نشته، هغه داسې خیراتونو ته نه ځي، هغه مستغني دی په خپل مال باندې، هر وخت داسې روډیګانې خوري، او فقیر مسکین بیچاره ته مشړلی کېږي چې د هغو ته ضرورت دی، که چا ورته دعوت ورکړو نو قبلوي. نو حدیث کې وایي چې دا ولیمه او دا خیرات د الله ته د نزدېکت خیرات نه دی، دا د ثواب خیرات نه دی، ځکه چې دې ته هغه څوک نه دعوت کېږي چې چا ورته ضرورت دی، څوک چې حقدار دي د خیرات چې هغه فقرا او مساکین دي، بلکې دې ته هغه څوک را دعوت کېږي چې هغوی باندې ثواب نه کېږي. ولیمه مسنون طریقه قدرمنو دا ده چې سړی واده کوي نو چې کله ناوې کور ته راولي او شپه تېره شي سباله د ولیمې خیرات ورکړي، دا مسنون طریقه ده. زموږ ځینې وروڼه داسې کوي چې ناوې راغلي نه مخکې نه خیرات کوي، دا شرعي طریقه نه ده. اگر چې خیرات یې وشو ولیمه چې دا حکم یې سنت موقت دی، نبي سلم په کلک تاکید کړی چې دا مه پرېږدئ، اگر که لږه وي ډېرو خوړو ته او ډېرو شیانو ته پکې ضرورت نشته. زموږ اکثر وروڼه دې ته ملا ماتوي، د نورو سره ځان سموي، ځان د شرعي دغه نه وباسي، قرضونه په ځان نه واړئ، یو چیلی ول نه وي چې ستا څومره وس کې وي، یو ګډ ول نه وي، یا لږه غوښه واخله او باغې باندې وکړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف ته څه وایي، دا یو جلیل القدر صحابي او مهاجر، مدینه کې یو صحابي سره ورورولي راغله او بیا هغه ورته ویل ما ته بازار وښیوه، خپل کاروبار یې کوو. چې راغی نبي صلی الله علیه وسلم چې وکتو دا سار خو دې داسې ښکاري، او یا رسول الله واده مې کړی دی. نبي صلی الله علیه وسلم ته څه وایي، اولم ولو بشاتین، ولیمه دې ورکړې ده ورکړه ولیمه، امر یې ورته وکړه په ولیمه باندې، او که یوه وزه ول نه وي ولو بشیء قلیل، او شات یوه وزه لږ شی دی، او خاص کر لکه د عبدالرحمن بن عوف متعلق مالدار شوی. دارنګه د حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل خبره وفرمایله، هغه دا چې ومن لم یجب فقد عصى الله ورسوله، یعنې چې چا د ولیمې د دغه شانې د مسنون خیرات دعوت قبول نه کړو نو دا د الله او د رسول مخالف دی. نو دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې د ولیمې دعوت دا قبلول واجب دي، ځکه په دې کې معصیت نشته، خو علماو دې دپاره شرطونه وضع کړي دي چې په یو څو شرطونو هره ولیمې ته سړی ورتللی شي. نن سبا خو په ودونو کې په ولیمو کې ټنګ ټکور او ډمان او ډمې ورته راولي او ټوله شپه چې کوم دی د الله او د رسول نافرماني پکې وشي. نو علماو د ولیمې د قبلولو لپاره شرطونه مقرر کړي، که دغه شرطونه پکې ولیمه قبلولی شي دعوت به قبلی واجب دی، او که دغه پکې نه نو بیا نه شي. اولنی شرط د ولیمې د قبلولو دپاره دا څوک چې تا ته دعوت درکوي دا به مسلمان وي، که مسلمان نه نو د کافر دعوت قبلول لا واجب نه دي، جایز دي، او خاص کر په هغه وخت چې مصلحت پکې یو کافر زموږ او ستاسو مملکت کې اوسېږي تا ته دعوت درکو، که ته په دې پوهېږې چې زما په ورتلو سره دلته دعوت کېږي کېدای شي اصلاح وشي نو بیا جایز دي. په دې شرط باندې چې هلته شراب خوري مخلوط مجلس او دارنګې نور مرداري نه وي نو کولی شي چې قبول یې کړي، خاص کر چې کله پکې مصلحت وي لکه د اسلام سره مینه جوړېږي مسلمانانو سره. ځکه یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم
ته یو یهودي دعوت ورکو په مدینه کې، نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعوت قبول کو، نو هغه ورته د اوربشو ډوډۍ او دارنګې څه کتغو دا شیان ورته وړاندې کړو، یعنې وړي و چې هغه رنګ یې بدل شوی، هغه شی چې کافر استعمالوي لکه غوښه وغیره چې مرداره طریقه باندې هغه به ونه خوري. دارنګې دویم شرط چې دی د ولیمې د قبلولو لپاره هغه دا دی چې ان یکون الداعي عدلا، دا څوک چې دعوت ورکوي نو دا به عادل مسلمان وي. خو اکثر علما وایي چې دا شرط یعنې عادل پوره په شرعي اصولو برابر وي، د الله او د رسول د طریقو نافرمان به نه وي. خو زیات علما په دې دي چې دا شرط صحیح نه دی، ځکه د فاسق مسلمان دعوت قبلول هم جایز دي. اوس یو سړی دی مونځ کوي خو مانځه کې سس دی، جومات ته نه راځي، دې ته فاسق ویلی شي. نو د دې دا ته ورتلی شي باید سړی ورته نصیحت وکړي. یو سړی دی ګیره خرئ، نو دا ګناه ده، کبیره ګناه ده، خو مسلمان خو دی. یو سړی سګرټ څکي، نسوار اچوي، دا فاسقان دي، خو مسلمانان خو دي ګناهګار دي. نو د دوی دعوت هم قبلولی شي. البته که چیرې ستا نه تلل د داسې خلکو دعوتونو ته په دې کې مصلحت یې په نه تلو کې چې هغه ته خجالت محسوسېږي چې ولا زما دعوت ته په دې خاطر رانه چې په ما کې دا نقصان دی او دی د هغې د وجې نه د خپله ګناه پرېږدو، نو دا بهترین عمل دی. یا عام دینداره خلک ټولو دې دغه وکړي چې یاره موږ داسې سړي خواته نه ورځو، د مصلحت د وجې نه که نه ورځي نو دا جایز دی، خو عام طور د مسلمان دعوت قبلول پکار دي. او که چیرې داسې وي که ته ورغللې نو خوشحالېږي او که ور نه راغلی هېڅ د ده په دغه کې فرق نه راځي، نو بیا باید سړی د ده دعوت قبول کړي. مطلب که ته ور نه راغلی نو هغه د خپل ګناه نه راګرځي، نو د خپل دغه ته نه متوجه کېږي، نو باید دعوت قبول کړي، هلته ورشي نصیحت ورته وکړي. نو دا دویم شرط دا اختلافي و. دویم شرط دا دی چې مال به حلال وي، حلال مال به وي. عام طور باندې داسې که چیرې مال د سودو نو بیا دعوت نه قبلې، ځکه د مال ټول حرام دی. د چا مال چې حرام وي مسلمانانو له پکار دی چې د دې انسان د خوراک نه ځان وساتي. اگر چې ما و تعالی به حرام نه وي، عام یو سړی حرام خوري، حرام کاروبار کوي، نو د دپاره حرام دی. د نورو مسلمانانو لپاره د مال خوړل یا د دې شی خو دا حرام نه دی، ولې ځان ساتل ته ښه کار دی. په تا حرام نه دی چې ته د هغه مال وخوري. او ځینې خلک په دې کې تشدد کوي، بې ځای فتوې لګوي، فلاني مال حرام دی نو دعوت خوړل هم حرام دي، دغه ډوډۍ خوړل حرام دي. دا غلطه خبره ده. حرام دی د هغه دپاره حرام دی، هغه ځان له حرام ګټلی، حرام کاروبار کوي، ستا دپاره حرام نه دی. که نه د دې مثال شته. ګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته مخکې ویل چې د یهودي دعوت یې قبول کړی و، د یهودي طعام یې خوړلی و، سره د دې نه چې د یهودانو ټول کار په سود باندې دی. د یهودو څه شی پاک دي؟ سود خوري، معاملات ټول د سود دي. خو تقوا او زهد دې کې دی چې سړی د داسې ارامخور انسان مال ونه خوري، د هغه خیرات ته ور نه شي په همدې نیت باندې. او هر هغه څوک چې د هغه مال د حرام او حلالو نه جوړ وي، څه معنا حلال تجارت کوي خو ورسره یو حرام کسب کوي، نو که د هغه په ورتلو کې مصلحت یې ورته ویلی شي نو ښه خبره ده، دعوت یې قبلولی شي. او په دې کې زیات علما وایي چې د داسې انسان مال نه به ځان نه ساتي، دې کې به ځان نه تقوادار نه جوړی. وایي ځکه په دې وخت کې زموږ په دې زمانه کې داسې څوک نشته، ډېر کم به داسې انسانان چې د هغه مال کې به حرام نه وي. یعنې زموږ او ستاسو په دې دور کې په سلو کې به یو انسان داسې وي چې د هغه مال حرام به ورسره ګډ نه وي. ګوره یو سړی به دوکه کوي، کاروبار کوي، په ریړه باندې به سبزي خرڅوي، خو دروغ وایي، دوکه کوي، سخا ټماټر خلکو ته په چل کې ورکوي. یو سړی دی د خپل لاسو کاروبار به کوي، مستري دی، معمولي شیونه به یا پټوي یا به دوکه کوي، وخت به ضایع کوي. ځینې انسانان داسې چې ځینې شیانو کې به سود کوي، دی پرې نه پوهېږي. هغه څه کوي چې دا پاک خلک راواله، ځینې خلک به امامت کوي، څوک به استادي کوي، خو د هغوی مال به حرام وي. ولې؟ د خپلې وظیفه کې چې په ده څه واجب دی هغه نه کوي. وختي راتلل په ده لازم دی، د که موسسې سره یې، که حکومت سره یې، که کافر سره یې، که مسلمان سره یې، چې څنګه لوز دی وکړو د هغې شروطو پابند به وي. ولو که د کافر سره نوکر یې، نو ډېر کم به داسې چې هغه خپلې وظیفې ته په صحیح ټیم باندې راشي، ډېر کم داسې دی چې هغه خپل عمل صحیح ترسره کړي. اکثر زموږ ورونه چې کوم دی د خپل وظیفې نه وروسته کېږي، په ټاکلي وخت نه راځي، د خپل وخت نه مخکې ځي، د رخصتۍ نه مخکې وځي. نو د دې انسان راتب چې دی، د دې معاش چې دی، دا حلال نه دی. ګوره دا خامخا مختلط دی. نیمه حصه به د ده حلال چې دی پکې کار کوي، او دا نیمه د ده سره حرام یو ځای کېږي. چل ول، دوکه، د شاګردانو وخت ضایع کول، دارنګې په دفاترو کې انګریزانو سره کم نوکري چې څنګه دې ورسره معامله وکړله، لیکل دې ورسره وکړله، دستخط دې ورسره وکړو، مغه شانې به ورسره کوې. زموږ ځینې ملګري پوښتنه کوي د انګریزانو نه چې سړی غلا وکړي. د انګریزانو نه غلا داسې ده لکه بیت الله کې چې چا نه جګ وي. ځکه انګریز نه غلا کول دا هم د مسلمان بې عزتي ده، د مسلمان بدنامي ده، او د اسلام بدنامي ده. هغه بیا سبا اسلام ته کنځلې کوي. دا مسلمانان ټول داسې دي. یو کس ماته ویل دا غنیمت دی، ما غنیمت نه دی، غلا کې دا بې غیرته کار کې دا غنیمت دی.
وجه دا ده چې دا موږ په ایماني طور باندې پر شرعي طور باندې خپله وظیفه په ایماندارۍ سره نه ترسره کوو، ځکه الله ته هغه خیر او برکت هم اخیستی دی. نو داسې انسان رواتب او د دې پیسې چې دي تنخوا دا حلاله نه دی، حرامو سره ګډ کېږي. څومره چې دی نقصان کوي په خپله وظیفه کې، دومره دی د خپل مال سره حرام ګډوي، ځکه دی د حکومت سره د قوم سره د خلکو د ملتزم دی، د ځان باندې لازم کړی دی چې دا عقد یې کړی دی، حکومت وي او کومه مؤسسه وي چې زه به خپله وظیفه په ایماندارۍ سره په خپل ټاکلي وخت سرته رسوم. دارنګې دکانداران که وګورې د لکونو کاروبار به یې د حلال، یو د نسوارو دا مرداره کڅوړه به ورسره په دغې باندې خپل مال حراموي، د سګرټو په قوطۍ باندې خپل مال حراموي. دارنګې قدمونو اورېدونکو دریم شرط چې کوم دی د دعوت د قبلولو دپاره چې څوک د چا دعوت قبلوي، دریم شرط دا دی چې دا به د هغه سړي دعوت لذي، د هغه مسلمان دعوت به قبلوي چې په هغې کې منکر نه وي، د شریعت خلاف کارونه نه ترسره کېږي، ګډاګانې او نشهیي مجلسونه، تنګ ټکور. که چیرې دی چا دعوت کړی او هلته منکر ناروا کار کېږي نو ته به د هغې دعوت نه قبلې. که ته پوه شې تا ته خبر ورسېده چې دوی سندرغاړي راوستي دي، ډمانې راوستي دي، یا دوی شراب یا چرس و محفل جوړوي، نو دغه وخت کې د دوی دعوت قبلول دا ناروا دي، دا حرام دي. البته په یو صورت کې که چیرې ته په خپل ځان کې دا توان وینې او په دې پوهېږې چې زه لاړ شم او دا منکر بندوم او د دې نه لوی فساد او بل شر دې نه جوړېږي، نو بیا دې دعوت قبلول بیا واجب دی، باید چې لاړ شي په دوو شرطونو باندې. دغه یو دعوت لبځي اول دا چې د منکر به لرې کې، د منکر د بندولو کوشش به کې، او دویم دا چې دعوت په دې دوه وجو باندې تللی شي چې دعوت قبلول واجب دي. البته که ته په دې پوهېږې چې زه که لاړ شم نو هېڅ مې د لاسه نه کېږي، منکر نشم بدولی، نو بیا په دغه وخت کې ستا تلل دغې محفل ته، دغې ولیمې ته، دغې خیرات ته حرام دي. څلورم شرط د یو مسلمان د دعوت قبلولو دپاره دا دی چې تا ته په خاص ډول باندې مشخص ډول باندې څوک دعوت درکړي چې پلانیه ته زما په پلانۍ ورځ باندې دعوت یې، پلانۍ ورځ باندې زما د زوی یا د ورور ولیمه ده، ته پکې دعوت یې راځې به. که چیرې یو سړی یو محفل کې یو جماعت کې ملګري ناست یا نور بل ځای کې هلکه تاسو واورئ زما د زوی واده دی، د ورور واده دی، پلانۍ ورځ باندې ولیمه ده، تاسو ټول به راځئ، نو دا یو عام دعوت شو. نو په دې کې که یو څو کسان ورغلل نو د هغې هغه ستاسو وجیبه ادا شوه، نو که دې کې یو څوک ورنشي نو دا به ګناهګار نه وي. که ته مشخص کړی وي اوس دا کارتونه لګي، اگر چې دا ښه کار نه دی، تلیفون ورته وکړه، یو عام سپین کاغذ باندې ورته چټۍ پرېږده، نو که په جمع یې وویل چې د جمع کسان دي نو که ورغللې نو ته هم پکې دعوت دی، که ور نه راغللې نو یو څو کسان چې ورغله ستاسو غاړه خلاص شوه. که مشخص نه شو نو بیا په تا واجب نه ده. خو بیا هم دا وایم چې په مسلمان د مسلمان څو حقوق دی، یو پکې دا دی ویجیب دعوته، چې مسلمان درته دعوت درکو باید دعوت یې قبول کړي، که تار څونه مالدار او خانې، خو چې یو مسلمان دعوت درکو هغوی که هر څه کمزوری خوراک تیار کړی باید د هغې کې شریک شي، د هغوی په خوشحالۍ کې، ځکه هغوی پرې خوشحالېږي، دا د مسلمان په مسلمان حق دی. البته که دغه شرعي معنی وو نو بیا ورتلل چې کوم دي دا حرام دي. دا د دې باب اووم حدیث. راځو دا بل حدیث لنډ اخلو، انشاءالله شرح به بیا په بله خپرونه کې واخلو. دا د دې باب اتم حدیث دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم. صحیح حدیث دی، امام مسلم روایت کړی د انس رضی الله عنه څخه په کتاب البر والصله کې، حدیث رقم هلته 2611. ژباړه داسې ده، انس رضی الله عنه فرمای، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت بیانوي، فرمای من عال جاریتین حتی تبلغ، و چا چې پرورش کو، چا چې ځان تکلیف کو، او چا چې په خپل ذمه باندې د دوو جنکو که د خویندې وي یا د نوڼه وي یا نور خپلوان وي، په هغې کې خپل ځان تکلیف کو، ځان فقر او غربت ته ورکو، خپل ځان باندې مشقت تیر کو، یا کفالت وکړو د دوو جنکو. دا ځکه چې اکثر جنکۍ خلک نه خوښوي، د هغوی پالنه او د هغوی پرورش عام طور باندې د انسانانو کې داسې دي چې د چا لور وشي یا پرې خفه کېږي، او دا د شریعت خلاف خبره ده. نو ځکه د الله حبیب وایي چا چې د دوو جنکو پرورش وکړو په ایماندارۍ سره، تر دې چې دا بالغ شي او بیا دا واده کړي،
نو د قیامت په ورځ چې داسې انسان راشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جاء یوم القیامت، را بشي داسې انسان د قیامت په ورځ، انا وهو کهاتین، زه او هغه به داسې په جنت کې، یعنی نبی سلم دا دوه ګوتې یو بل سره جوختې کړي، یعنی زما په څنګ کې به داسې، الله اکبر. رښتیا ووایي نو هغه خلکو به څه حالي چې هغوی د لور په پیدا کېدو باندې خفه کېږي یا سپکه ورته ګوري، جنکو ته حقوق نه ورکوي، هغه رټي، هغوی ته په حقیره سترګه ګوري. د الله حبیب وایي چې چا چې دوه نونه، دوه خویندې، دوه یتیمانانې جنکۍ دا یې وساتلې، د هغې پرورش یې وکړو، اسلامي اداب یې ورکړو او هغه واده شوې، د قیامت په ورځ به الله جل شانه دغه انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګ په څنګ راپاسوي او جنت کې به د نبي صلی الله علیه وسلم په څنګ کې ګاونډي او ملګری وي. الله دې زمونږ پکې قسمت وکړي، الله جل شانه دې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جوار او ګاون کې راپاسوي، دغه په ملګرتیا کې څومره لوی زیر او بشارت دی هغه چا لپاره چې هغه د کمزوري قشر، د دې ضعیف مخلوق پرورش کوي، د هغوی حقوق هغوی ته حواله کوي او د هغوی دپاره منډه تړله وی. او وجه دا ده چې د زنانو طبقه چې کوم ده دا کمزوري ضعیف مخلوق دی او الله جل شانه د هغوی سرپرستي نارینهو ته سپارلې ده. ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الرجال قوامون علی النساء، د کور مشري، د کلي مشري، د قوم مشري به دا به سړي کوي، ښځې د هغوی وزیرانې دي، هغوی سره د کور په کارونو کې، د مجتمع ټولنې په کارونو کې مرسته کوي، خو مشري د کور، کلي، د علاقې، د وطن دا ښځې ته نشي ورکولی. د الله حبیب ویل کوم قوم چې ښځه مشره کړه دا به تباه کېږي، بربادېږي به. البته د ښځو حقوق د مور په شکل کې، د خور په شکل کې، د ښځې د لور په شکل کې دا ډېر حقوق لري، دا باید هغوی ته ورکړی شي او چې څوک یې خیال ساتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا هغه تضمین کړی دی. قدرمنو اورېدونکو دا لنډ حدیث تاسو واورېدو. هغه څوک چې د زنانو په تربیت کې، د نونو په تربیت کې، د یتیمانو په تربیت کې خپل ځان باندې تکلیف او مشقت تیری، نبی صلی الله علیه وسلم دا په قیامت کې زما سره څنګ په څنګ وي، یعنی دوه خویندې وي او کار څوک وي، دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ملګری وي. او اول غالب په هغه شیانو کې استعمالیږي چې سړی د دې په سربرسۍ او تربیت باندې بدن ته تکلیف ورکولی کېږي یا مال ته پکې نقصان وي، لکه مثلا دې ته جامه کول، دې ته طعام او د څښاک شیان برابرول، دې دپاره د کور د کوټې برابرول، د فرش، دارنګې هغوی دپاره د نفقې د غذا، دارنګې روحي غذا چې هغه اسلامي تربیه ده، اخلاق، د خیر نصیحتونه، د شر نه ساتنه او داسې نور. د حدیث نه دا خبره معلومه شوه قدرمنو اورېدونکو چې باید انسان په هغې کارونو باندې ډېره پاملرنه وکړي، هغې کارونو ته ډېره توجه وکړي کوم باندې سړی الله او رسول ته نږدې کېږي. کله کله ځینې خلک شکلیات صرف وړاندې کوي معاشرې ته، NGO جوړه کړې ده او د ښځو حقوق پلانې مؤسسه ده، دا د ښځو د پلانې حقوق دپاره لکه عام غربیان، هغوی صرف د ښځو د حقوق په نوم باندې ښځې د کورونو راوباسي، ښځو نه حیا پرده واخلي، ښځې بې عزتۍ ته وړاندې کوي. دا صرف شکلیات دي، بلکې شریعت د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي، والله که دا په یو دین او مذهب کې که چیرې مسلمانان د دغه حقوق خیال وساتي چې کم دوی ته د دنیا او د آخرت د خیر دپاره نو دې په شان حقوق په ټوله دنیا کې چا نه دي ورکړي. نو شریعت وایي چې کله دا تر بلوغه پورې په ده باندې د ده خرچه، د ده نفقه، د ده تربیت دا واجب ده، باید مسلمان دا وګالي او د هغې نه وروستو بیا دا په هغې له صحیح شرعي ځای لکه څنګه چې سړی خپل زوی له ښځې ګوري، دغه شان خپل لور نه ښه د شریعت موافق ځای مسلمان سړی، حیادار، پردهدار سړی دغه شان څوک وګوري نو الله جل شانه دې انسان ته د خپل پیغمبر، د خپل محبوب ملګرتیا، ګاون او دغه صحبت ور نصیب کوي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د الله نیک بندگان جوړ کړي. الله دې موږ د مظلومانو، د یتیمانانو خیرخوا او د هغوی سره مرسته کوونکي جوړ کړي. الله دې موږ ظالمان، حاسدان او دارنګې متجاوزین نه جوړوي. الله دې زموږ په ملک کې امن، صلح او دارنګې ورورولي راولي. قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ خپرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته مې وړاندې کړله. د بلې خپرونې سره چې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم، تاسو په لوی او مهربان رب سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله، سوا دی یا الله، خالق د خیر و شر بلا تا څوک خالق نشتا، رازق د کل عالمی بلا تا رازق نشتا.